د پیغمبر علیه السلام له وفات سره سم یو شمېر کسانو د نبوت دعوی وکړي. په دې کې مسلمة الکذاب هم شامل و. مسلمانانو د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پر مشرۍ د یمامه په جګړه کې مسلمة الکذاب ته ماتې ورکړه. کله چې دغه خبر مدینې منورې ته راورسید، مسلمانان ډیر خوشحاله سول، ځکه په دغه جګړه کې د مسلمانانو شمېر 14,000 او د مسلمة الکذاب د لښکر شمېر 40,000 تنه و. دغه جګړې مسلمانانو ته ډیر تاوان هم ورسو، ځکه چې اکثره شهیدان شوي اصحاب کرام د قرآن کریم حافظان وو. عمر رضی الله تعالی عنه سره یو اندېښنه پیدا شوه، حسنه چې د قرآن کریم حافظان همداسې په تدریجي شکل ختم شي او د قرآن کریم د آیاتونو پر سر د مسلمانانو ترمنځ اختلاف پیدا شي، ځکه تر دې مهاله قرآن کریم د یو کتاب په شکل نه و راټول شوی. له هجرت څخه وړاندې په مدینه منوره کې د لوستو کسانو شمېر کم و. کله چې به هم د قرآن کریم کوم آیات نازل شو، پیغمبر علیه السلام به د وحی کاتب ته هغه آیات تلاوت که، هغه به ولیکه، بیا به پیغمبر علیه السلام ورته لارښوونه وکړه چې د آیات په کوم ځای کې د کوم صورت سره ولیکي. په مکه معظمه کې د وحی د ترتیب او تدوین مسله همدې شکل روانه وه. له هجرت نه وروسته په مدینه منوره کې د لوستو کسانو شمېر د مکې معظمې په نسبت هم کم و. په مدینه کې د یهودو 3 قبیلې بني نذیر، بني قریظه او بني قنقاع اوسېدل. دغه یهودان په 80 میلادي کال کې له فلسطین څخه مدینې منورې ته مهاجر شوي وو. کله چې په 80 میلادي کال رومیانو په اوسني فلسطین یا یروشلم حمله وکړه، یو ورځ 1,03,000 یهودان وژل. بیا له هغې څخه وروسته له فلسطین څخه یهودان وایستل. دغه 3 قبیلې له فلسطین څخه مدینې منورې ته راغلې، ځکه دوی ته په تورات کې ویل شوي وو چې د اخري زمانې پیغمبر ډېر ژر راتلونکی دی. دوی څخه ځینو د پیغمبر علیه السلام د راتګ انتظار کوه. یهود چې اهل کتاب وو، د تورات په نوم کتاب یې درلوده، دوی د مسلمانانو په نسبت یا د مدینې د نورو خلکو په نسبت په لیک او لوست ډېر پوهېدل. پیغمبر علیه السلام د ځوانو صحابه کرامو څخه یو ډله جوړه کړه او دی د یهودو ښوونیزو مرکزونو ته د دې لپاره ولېږل چې هلته لیک لوست او د حساب او کتاب معاملات زده کړي. په دغو صحابه کرامو کې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هم و چې د عربي ترڅنګ د یهودو ژبه فارسي او هم یوناني ژبه زده کړه. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وروسته د پیغمبر علیه السلام د وحی کاتب او هم د پیغمبر علیه السلام د یو منشي په صفت کار پیل کړ. پیغمبر علیه السلام چې به هر خوا خپل استازي لیږل او لیکونه به ورته ورکول او د شاوخوا سیمې حاکمان اسلام ته دعوت کول، نو دغه لیکونه اکثره د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په واسطه لیکل کېدل. پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي کې یو ځانګړی ځای د دې لپاره جوړ کړ چې هلته به د وحي کتابت کېده. پیغمبر علیه السلام باندې چې به وحي نازله شوه، هلته به د وحي کاتبین ناست وو. پیغمبر علیه السلام به آیات ورته تلاوت کړه او بیا به یې لارښوونه ورته وکړه چې دغه آیات په کوم ځای کې له کوم صورت سره ولیکي. کله چې مسلمانانو د بدر په غزا کې بریالیتوب ترلاسه کړ او د اویو په شاوخوا کې مشرکین له مسلمانانو سره بندیان شول، د بندیانو له ډلې څخه ځینې د فدیې په ورکولو سره آزاد شول او هغه بندیان چې په لیک او لوست پوهېدل خو د فدیې وس یې نه درلود یا یې هم فدیه نه ورکوله، پیغمبر علیه السلام دنده ورته وسپارله چې هر یو به 10 تنو صحابه کرامو ته لیک او لوست زده کوي، له هغې څخه وروسته به ازادېږي. په دې سره په مدینه منوره کې د یهودو ترڅنګ د مسلمانانو ښوونیز مرکزونه یا مکتبونه هم پرانیستل شول، چېرته چې به مسلمانانو لیک او لوست زده کوه. همدې اصحاب کرامو د پیغمبر علیه السلام په حکم د مدینې منورې د وګړو نفوشماري هم وکړه او هم پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې یو بازار د دې لپاره جوړ کړ چې د مسلمانانو ضرورتونه پرې حل شي، او هم د بازار په برخه کې یا د اخیستلو او خرڅولو په برخه کې د یهودو له مجبوریت څخه خلاص شي. همدغه ځوان صحابه کرام چې په لیک او لوست پوهېدل، د بازار حساب کتاب او اقتصادي معاملات یې کنټرولول. د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې د قرآن کریم ترتیب پر همدې شکل روان و چې آیاتونه رانازلېدل، لیکل کېدل، لوستل کېدل او ځینو صحابه کرامو قرآن کریم په یاد و حفظ کړو. د پیغمبر علیه السلام د ژوند تر پای قرآن کریم د یو کتاب په شکل راټول نشو. علت یې دا و چې قرآن کریم تکمیل نه و او مسلسل نور آیاتونه رانازلېدل. د یمامه له جګړې څخه وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپله اندېښنه د خلیفه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره شریکه کړه او مشوره یې ورکړه چې قرآن کریم د یو کتاب په شکل راټول کړي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لومړي سر کې انکار وکړ او وی ویل هغه کار چې پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې نه دی کړی، زه څنګه وکړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د تورات او انجیل مثالونه ورکړل. تورات چې کله په حضرت موسی علیه السلام نازل شو، تر 1500 کالو پورې په خپل اصلي حالت کې پاتې و. د حضرت موسی علیه السلام له وفات څخه 800 کاله وروسته او له نن څخه
پوره 2000 کاله مخکې بني اسرائیل پر فلسطین کې آباد و او په فلسطین کې ژوند کاوه. بابلي حاکم بختی نصر په فلسطین حمله وکړه او اوسنی بیت المقدس یا د یروشلم ښار یې ټول وسوځوه. د یهودو ټول عبادت ځایونه یې له منځه یوړل او هغې کې پراته توراتونه هم پکې له منځه ولاړل. یعنې یو وخت په نړۍ کې داسې راغی چې تورات هیڅ موجود نه و. تورات بیا وروسته د یهودو لخوا له صفر څخه ولیکل شو چې زیات تحریفات پکې رامنځته شول. همدارنګه د انجیل هم زیاتې نقصې شتون لري د بایبل په نوم سره چې کلیساوې ځینې مني او ځینې ردوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له خبرو څخه متاثر شو او د قرآن کریم د راجمع کولو یا د لیکلو حکم یې وکړ او یو کمیسون یې وټاکه چې د دې کمیسون مشري هم زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته وسپارله تر څو قرآن کریم راټول او د یو کتاب پر شکل یې جمع کړي. دا وخت په مدینه منوره کې 25 اصحاب کرام داسې وو چې قرآن کریم یې حفظ کړی و. دا 25 واړه د قرآن کریم د جمع کولو د کمیسون غړي وو. د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه پر مشري همدغو 25 د قرآن کریم حافظانو سره یو ځای قرآن کریم ولیکل شو. یو آیات به تلاوت شو 25 د حافظانو په مخ کې او د ټولو مسلمانانو په مخ کې تقریبا چا چې غوښتل په دغه مجلس کې مداخله کولی شوه یعنې برخه پکې اخیستلی شوه. بیا به د قرآن کریم دغه آیات د دوه نورو بهرنیو نقصو سره مقایسه کېده له هغې نه وروسته به د تصدیق وړ و. په دغه شکل قرآن کریم په مسجد نبوي کې د ټولو مسلمانانو په مخ کې د یو کتاب په شکل تدوین او ولیکل شو. د قرآن کریم دغه لومړنۍ کتابي نسخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وسپارل شوه. له هغه څخه وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره وه. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو نو د قرآن کریم دغه لومړنۍ نسخه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور او د پیغمبر علیه السلام میرمن حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره وه. لرو لرو ځایونو کې مسلمانانو سره چې د قرآن کریم کومې نسخې وي هغه یې راوړلې او له همدغه لومړني قرآن کریم سره یې مقایسه کولې. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تر خلافت پورې د کتاب په شکل د قرآن کریم صرف یوه نسخه موجوده وه. هغه هم هغه نسخه کومه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت پر مهال لیکل شوې وه. شاوخوا مسلمانانو سره قرآن کریم د کوچنیو برخو په شکل آیاتونو او د سورتونو پر شکل موجود و. که چاته به په کوم ځای کې یا په کوم آیات کې شک پیدا شو نو هغه خپله د قرآن کریم نسخه به یې راوړله او د قرآن کریم له اصلي نسخې سره به یې مقایسه کوله کومه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلافت پر مهال لیکل شوې وه. د عثمان رضی الله عنه تر خلافته د قرآن کریم لیکل یا د قرآن کریم راجمع کول پر همدې شکل روان و. یعنې قرآن کریم صرف یو ځل د کتاب په شکل لیکل شوی او بس. د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه پر مشرۍ یو لښکر د اوسنۍ روسیې سرحدي هیواد ارمینیا ته تللی و. هلته د ارمینیا کې یو ورځ لمانځه څخه وروسته یو ډله خلک ودرېدل او امام ته یې وویل چې تا کوم تلاوت وکړه دا صحیح نه ده. بله ډله خلک ودرېدل هغوی وویل امام چې کوم تلاوت وکړه دا صحیح وه. د دواړو ترمنځ د قرآن کریم د آیات پر سر اختلاف پیدا شو. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د دواړو ډلو د اختلاف مخنیوی وکړ خو کله چې له ارمینیا څخه راوګرځېد مدینې منورې ته راغی. د دې پر ځای چې کور ته لاړ شي سیده خلیفه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ورغی او دغه ټوله واقعه ورسره شریکه کړه. خو په حقیقت کې دغه دواړه ډلې په حق وي ځکه قرآن کریم تر دا مهاله د مکې څخه علاوه د عربو پر مختلفو لهجو باندې لیکل شوی و. د هغوی هر یو لهجې تلاوت له بل سره تقریبا یو څه نه څه فرق درلود. د دې اختلاف د ختمولو لپاره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دوباره زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه راوغوښته او له هغه څخه یې غوښتنه وکړه چې قرآن کریم صرف په یوه لهجه کې ولیکي هغه هم په مکې لهجه کې او کومه لهجه کې چې په پیغمبر علیه السلام باندې نازل شوی ده. او بیا یې امر وکړ د قرآن کریم څومره نسخې چې د خلافت په څومره ځایونو کې وي ټولې یې راټولې کړې هغه ټولې نسخې ختمې کړې او د همدغه مکي لهجې څخه یې د قرآن کریم نورې نسخې ولیکلې او په ټول خلافت کې خپرې کړې او امر یې وکړ چې په هر ځای کې همدغه قرآن کریم او د همدغه مکي لهجه په کومه لهجه کې چې لیکل شوی د تطبیق او د لوستلو وړ او د منلو وړ ده. باقي هغه نسخې چې په څومره په خلافت کې وي دغه ټولې یې راجمع کړي او هغه یې له منځه یوړې د دې لپاره چې د مسلمانانو ترمنځ د قرآن کریم د لوستلو کې هغه د لهجو اختلاف له منځه ویسي. د کوم یو په سر چې د ارمینیا په هیواد کې په مسجد کې اختلاف پیدا شوی قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو کتاب په شکل راجمع کړ او د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال په یوه مکی لهجه کې ولیکل شو. همدغه قرآن کریم چې نن موږ او تاسې
لولو یا موږ او تاسې تلاوت کوو دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د لهجې په لحاظ ترتیب کړی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کتاب په شکل باندې ترتیب کړی.